رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې زمانه مخکې چې څومره پیغمبران تیر شوي هر یو سره چې الله ولا وکسان ورکړي چې دغه مرګري وزیرانو دا حدیث موږ سره سوسو پیری تیر شوی د مګه ځکه چې دې ډېر صحابه دي چې راغلي چې موږ د غوی په فضایلو کې دا حدیث ویل او ایمان الله سوار لسره کړی او باغ سوار لسو کې یو رسول صلی الله علیه وسلم او ابو ذر چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله مل خاص مرګري راکړي بلکې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي ابو ذر غفاری وسرناسو وی اللهم اغفر لابي ذر وتب عليه الا د ابو ذر ګناونه وبخه او زه توبه قبول کړه کله چې رسول الله مدینه ته لاړ دی بس لاړ تل سره ملاو شو یو حدیث ډیر عجیب حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وی الله ما تویل دي چې رسولو کسانو سره محبت کوه او الله را تویل دي چې زو سره محبت کوم نو باغو کې چې علي رضی الله عنه او بل چې سلمان الفارسی او دریم المقداد ابن الاسود رضی الله عنه او سلورم ابو ذر غفاری رضی الله عنه الله سبحانه وتعالى رسول صلی الله علیه وسلم تویل چې د ابو ذر سره مینا کوه زاهد انسان او دنیا نه بے رغبت انسان او دا به وی پتا شو ټولي کې به د قیامت پر د رسول الله سره زیات نږدې زم چای ته بوسو کوي وی ما دا غنه اوریدلی چې پتا شو کې به هغه سره ما سره د قیامت پر نږدې چې کم په حق حال باندې مرشي په کم حال باندې چې دې جدا شوی یعنی ورسته دنیا په هغه کې تبدیلی نه راوستي او دغه وجه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې غریب وو نه کجوري به خوړي غالبا د بکور کې به خوراک کجوري دا غینه بعد به د ابوبکر رضی الله عنه او د عمر بن خطاب او د عثمان بن عفان د دوی په خلافت کې به جهادونه ډیر شو مالونه ډیر زیات شو خو دې به کې مالدار نه شو ولې به کې مالدار نه شو ځکه چې دې په دې انتظار وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې څوک باق حالي او څوک باق حال پاتې کېده غواړي په کوم باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تللی زمانه د ځینې فتوی ډېرې سختې ورکوله مخې ته روانې دي ان شاء الله لکه دا فتوا به دور کوله چې څوک کور کې مال کیدي سبا ته لذلك د یقین نشته چې څوک خوراک وکي او دینه کوم خوراک پاتې شي دا به لازم یا ګاونډي لور کوي یا به غریب لور کوي به کور کې به نه کیږي دا د عقیده او د منهج او د منهج او عقیده دا ګوره غلطه نه و خدا هغه سړی کولای شي چې د بشن ایمان وکړي کجوري دانه به کور کې نه خوري کله به کجورو خوړ او دانه په پاتې یو خسته به دا سکه وي دا एकदम روان شي دی په الله دی یقین نشتی رب العالمین د نګیر شکر وکړي سبا مقال الله نن چې کوم الله دا خوراک را کو سبا قلن راکړه کجوري ابه وړه به غریبانو لور کړ دي ایمان ولر او منګه کوم ډیر زبردست ایمان دی الله باندې ډیر زبردست یقین دی چې موږ خوراک راکې د لوګي نه شومړه کېږي زموږ په دنیا په ځلې منډي لکه موږ بالکل رب العالمین یې کړ پته چې ابو ذر غفاری نن سبا چې موږ به صفت ولګول او ځکه ابو الدرداء رضی الله عنه چې رسول الله چې بکله مجلس کې ناسو او تپوس به کو د مرګرو د حالاتونو شروعات به چانه کول د ابو ذر غفاری ابو ذر څنګه هي هغه به شروعات رسول الله بل سخ مینو او چې کله به نو رسول الله به تپوس کو ابو ذر نشته ښکار نه شو چې رسول الله ته پته چې را سره په ما ډېر سخت مین دی په الله مین دا به وی ارتعت فی غزوه تبوک وی په غزوه تبوک کې شاته پاتې شوم د خپل اوخ دلاسه یا د خپل سولې دلاسه هغه واقع سو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه واقع بیانې وی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک ته روان شو نو ډېر کسان زموږ نه پاتې شو چې په هغه کې هغه کسان مو هغه درې چې کوم د رسول الله شاده پاتې شو او مسلمانان او منافقان خو غالبا جو پاتې کیږي نه بس په لار کې به هر سړی یا رسول الله پلانې رانغه کسان پاتې کیدو ټول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پری دی که خیر بکی را به شو که خیر بکی نه نه برایي الله دې دمه کړي کبه سړی کې خیر الله به تر ورسه او که خیر بکی نه جو الله دې دمه کړي په لخر کې به بل څه جاخه جوړه کی وي ته خبر من کولې روان ويو سړي به کوي چې یا رسول الله تخلف ابو ذر پاتې شه رضی الله عنه وابطا به بعيره او داغه چې کوم اوخ دی یا کوم سورلې د دغه د لاسه غریب شاده پاتې شه نو کله چې ابو ذر غفاری په لار روانو او دا کسان ته ډېر تیز لاړو مخکې
نه دی روان دی ورو دا وخله زور ورکي او اخر له زور کې چې زر کو سړی نه لړ او خلک به ګوري را باندې څه ګمان وکړي نو چې ونه شو نو دا غین را کوشو هغه ودرو او خپل سامان په شاکو پیاده روان او دې ته وې د جهاد سره مینه او د اسلام سره مینه چې دا ټول شپه د سفرې او په دې تیرو کې او په دې غرونو کې یوازې روان خپل سامان په وګ کړه روان او سورلي پرې خو دی وی چې عبد الله بن مسعود راوي چې ونظر ناظر نو یو سړی موږ ته راښکاره شو نو موږ یو کس وی چې دا یو سړی در روان دی چې دا ګوره څوک چې سامان په شاکړه دی ورور را روان دی چې ستړی شوی دومره سفر وکړو وی رسول الله سموي چې کن ابا ذر الله دې کې چې دا ابو ذر وی فلما تأمله القوم کله چې موږ دې په غور سره وکړو دا دوړه ختم شو دی موږ ته راورسېدو وی هو والله ابو ذر عبد الله بن مسعود په الله من قسم يا ابو ذر وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رحم الله ابا ذر الله دې رحم وکړي په ابو ذر باندې يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده یوازې روان دي یوازې به مړ کیږي او د قیامت په ورځ به یوازې راپاسي دا ټول امت به یو ځای راپاسي زموږ ټول امت نه دا به یو ځای راپاسي او ابو ذر غفاري به یوازې یو امت راپاسي ابو ځان له امت موږ سره باندې ګوري ابو موسی اشعري رضی الله عنه څومره اوچت انسان دا سره یو پیر ملاو شو او هغه ځان له چې د سامان مامان او د دغه ځان لغستي او د خبر شوی چې لګا سره لګیا دی او مال وسره شتي ناغه سره ملاو شو هغه ته مینتونه کول ته زمانہ خپه او ته د سعودي کې د بخل کو ډیر اکرام کوي چې رسول الله بل سخت وایي بل چې رسول الله ویلي چې دی به یوازې او یوازې به مړ کیږي نه خلکو به غالبا یوازې کو نه داغه ته ما سره خبرې مکو ته دنیا بدل کړي او دې سنې چې ما بدل کی زه نه غواړم چې زه بدل شم ځکه چې په دې حال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاوي د غواړم په حوض کوثر باندې نبی سره ابو هريره ملاو شو ابو هريره دا وته څنګه خیر ته تاسو سره څنګه تاسو ته کوڅه سره دي سنې ها ځان غریب سره د بشه وته زما مرګره په علاج ورکو دوه مګر زیدو ځکه چې دې معنی شي بدلول د خپل دنیا نه دی بدل کړي هدا سره سدي چې دنیا نشي چې ما به بدل کی خدای هغه سړی نه بلری او پاتې کېدو چې کم سړی سره په دنیا و بالکل بلری او دی خلفاو ته ټول ته ویلو ابوبکر صدیق عمر بن خطاب عثمان بن عفان مال به پیسې نه لري مال به څنګه لري ځکه چې پیسې تاسو لري کې مو د فتنه دا ما خرابې یو ورځ په یو کس راغلو او دام د عجیب واقعه ده یو کس په راغلو وته وی چې کور کې وسره دنه کېناستو وی کله چې ما دغه په کور کې وګورم یو څه سامانونه پراته وی څنګه له ما یریدم چې دنه څنګه ته پوښتنه وکړي دنه ته پوښ کې نه په دې مسله کې خو دې پورا خلکو کې مسلمانانو کې مشهور دی ابو ذر غفاری رضی الله عنه د دنیا مبارک او سره خبرې نه کوي دومره سخت فتوا به باندې ولګي چې به په خبره باندې ستومانه چې ما ولي کړي نو ما وته چې تاسو د خپل کور له څخه د سامان ولې نه لیوم زړه مې وکوم وته وی ما ته چې موږ ډېر ښه سامانونه اغستي ته نه خبر څه مو سامانونه روزانه موږ سامانونه اخلو وی ما وته چې دلته کومه ونی لیدو وی زمون بل کور دلته لیدو وی ما چې خاب وزر استاد بل کور شي کوم ځای وی دې مخبري ته لاسونه چې روزانه موږ سامانونه اخلو اعمال کو دغه ته لیدو هغه کور په سوچ کې دا کور نه يرشه وی ما ته چې دلته تو سیګو دیم سوچ پکار دی دلته څنګه سوچ کوم د دې کور دغه مالک مې بدی کې نه فري دغه ته بدینه لازم زی هغه مالک مال په خلی کل نه راکې چې توبه کې مشي اگر ته خصفاوي ته به تي ابو ذر غفاری دومره جوهر خبرو کړه وې زل دې کور سوچ څنګه وکم او هغه مالک راته وی مالک نه مراسو کو الله سبحانه وتعالى هغه ته ویلي چې ته به زی پاتې کېدو ولا نه ترلته نو موږ ټول ته ګوره دا ویلې شي دغه وفات واقعه ګوره ډېر عجیبه ده ام ذر وی د ابو ذر رضی الله عنه خزه وی کله چې ابو ذر رضی الله عنه باندې د مرګ سخت رااله نو یې په جړا شو وی ما ته وی چې ولې ځاړي وی جاړم بنه وی ما ته چې جاړم بنه چې ته به دې شړ زمکه کې مړ کې څوک شتیم نه چې خو شګ څوک نو او نه څه کپړې شتي چې طالب کې کفن درکو
او بل ته چې ما کې دومره طاقت هم نشي چې زه تاله غسل درکړم او تا واړم راواړم چې هغې عمر هم زیات شوی نو ما ته ووایي چې فابشري ولا تبکي جاړه ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي هغه وایي چې د هر مسلمان 2 یا 3 بچي مړه شي او دوی پې صبر وکړي نو دا سړی به د جهنم نه الله بچ ساتي ځکه چې د ابوذر غفاري رضی الله عنه 3 زامن چې دغه مړه شي او د هغه صرف یو لور وه بس او ما د رسول صلی الله علیه وسلم دا اورېدلي دي په خپله په دې خپلو غوږونو مې اورېدلي چې په تاسو کې به یو سړی په شړه ځمکه کې مړ کړي او بیا به مسلمانان راځي د هغه خوا نه نو ما ته داسې ښکاري چې هغه سړی زه یم رسول صلی الله علیه وسلم چاته اشاره کړې ما ته ښکاري چې هغه زه یم نه ما چېرته دروغ ویلي دي او نه راته چا دروغجن ویلي دي وی بس وصیت یې ورته وکړو چې ما له به غسل راکړې او ما له به کفن راکړې بس چل به وکړې او صرف په ما دومره کوي چې د لارې ته به کوي ما د دروازې ته به ما کوي او چې څوک هم په دغه ځای باندې تېرېږي نو هغو ته به دا ووایي چې دا ابوذر دی د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری نو بس دغه ښځې او د هغې هغه لور او د دې غلام په دغه ټایم کې هغو له غسل ورکړو کفن ول ورکړو په دغه لاره کې کېښو سبحان الله کله چې د دې ښځې ته دا وایي چې ما په دې لاره کې څوک به راتېر شي نو هغې ورته خلک خو حج له تلي په لارو باندې هم څوک نه تېر کړي حج نه خلک دا کېره په لاره به څوک راغلی لارې خالي پرتې دي شړې پرتې دي وایي چې خیر ته کېږه نه کله چې په لاره کې کېښو نو په دغه ټیم کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روان او ځینې نور کسان ورسره وو چې هغه هم د عراق کسان او د حج نه واپس را روان چې کله دغه ځای کې جنازه ولیده نو نږدې و چې وی د اوخان په دې جنازه ختلی و ځکه چې غټه قافله وه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جنازه ولیده ملګرو ته ویې کسانو ته ورو دا څوک پروت دی نو د هغه غلام ولاړ و هغه کوم چې د هغه سره کور کې و نو هغه ورته د دې څه قیسه ده هغه ورته د ابوذر دی صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری چې څنګه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دا خبره واورېده فاستهل عبدالله يبكي په ژړا شو د اوښکې به د ګیرې له پاسه روانې وایي صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم رښتیا ویلي يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده یوازې به ژوند تېروي او یوازې به مړ کېږي او یوازې به راباسي بلکې یوازې مړ شو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې دی په هغه باندې جنازه وکړه او هغه یې ښخ کړو او په دې باندې عبدالله بن مسعود خوشحاله شو چې موږ له الله دا شرف راکړو چې په دومره اوچت انسان باندې موږ جنازه وکړو او بیا د هغه چې کوم بچي و ښځه او لور هغه مدینې ته بوتلو او د هغه د لور چې کومه وه دا عثمان بن عفان وایي چې دا داسې لکه زما لور او دا به زه لوی وم او چې په جګړه شو عثمان بن عفان چې کله ورته خبر ورسېد ابوذر مړ شوی وی او مړ شوی وي په کوم ځای کې په هغه علاقه کې مړ په جګړه شو رحم الله ابا ذر الله دې وبخښي الله دې برحم وکړي